افغان نیوز چینل ته ښه راغلاست. که تاسې زموږ چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ. خوښۍ خبره د هند جګپوړی چارواکي کابل ته سفر. سلامونه، ستړي مشئ. د هند جګپوړی پلاوی کابل ته راغلی ده. د یاد هېواد د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي لوړپوړی پلاوی له افغان چارواکو سره د کتنې او همدارنګه د بشري مرستو په اړه د خبرو موخه کابل ته راغلی دی او هند غواړي په افغانستان کې یو ځل بیا خپل سفارت پرانیزي. افغانستان او هند دوستي به دوام لري. او بل په زړه پورې خبر دا دی چې افغانستان ته د پخواني حکومت چارواکو راستنېدل. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون وین احمد الله وصي هېواد ته د پخواني حکومت د ترانسپورټ وزیر حسن مبارک عزیزي راستنېدل ومنل او زیاتوي ښاغلی عزیز په کابل هوایي ډګر کې د اسلامي امارات د چارواکو له لورې د تود هرکلي سره مخ شو.